د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د کور او ښار جوړولو سرپرست وزیر شیخ حمدالله نعماني د لیدنو په لړ کې د بېلابېلو ولایتونو څخه راغلي یو شمېر ښاریانو سره وکتل او ورسره د دوی د ستونزو د حل په موخه خبرې وکړې. الحاج مولوي محمد عباس اخوند پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر د ښاغلي علي اکبر پسناني په افغانستان کې د آقا خان له ځانګړي استازي او د استوګنې لپاره د آقا خان د دفتر له استازو سره وکتل. د پوهنې وزارت د مرکزی رئیسانو لسمه اداري غونډه د یاد وزارت د ښوونې او روزنې د معین الحاج مولوي سخاءالله سعید په مشرۍ ترسره شوه. د کابل امنیه قومندانۍ د لسمې امنیتي حوزې پولیسو یو تن غل له 150,000 افغانیو سره نیولې. دغه مجرم له یو هیوادوال څخه 150,000 افغانۍ غلا کړې وې چې امنیتي منصوبینو ته تر خبرتیا وروسته یاد غل له پیسو سره یو ځای ونیول شو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي ننګرهار کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست تر چتر لاندې 143 کورنۍ ته د حفظ صحي کیټونه وویشل شول. برېښنا شرکت وایي بلخ او سمنګان ولایتونو ته د برېښنا شرکت د کارکوونکو په جدي هڅو سره د ترکمنستان برېښنا بیرته نورماله او منظمه شوه. مالیې وزارت وایي د کابل په ګمرک کې د 1 کیلي موټرو د ثبت او محصول پروسه چټکه شوې ده. د عامه روغتیا سرپرست وزیر ښاغلي ډاکټر قلندر عباد د اکمال تخصص ریاست له رئیس او بېلابېلو تخصصي روغتونونو له ټرینر متخصصینو سره د تخصصي پروګرام د معیاري کولو او په وړاندې د شته خنډونو په اړه مجلس ترسره کړ. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري سمنګان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې له یو شمېر کروندګرو سره وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د تېرې یوې اونۍ د فعالیتونو او لاسته راوړنو ویډیوي راپور نشر کړ.